سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې د 19 کلونو نړیوال جنګ کې بالاخره بریا په خپل نوم کړه. د امریکا 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې ته په 3 ویکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د امریکا 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې لومړی توپونه وکړله چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 148 منډې جوړ کړلې چې د افغانستان لوبډلې ته 149 منډې هدف کېښوی. په دغه لوبه کې افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې د امریکا لوبډلې پر وړاندې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې د افغان لوبډلې په ګټه له محمد غضنفر 3 لوبغاړي وسوځول، فریدون داودزي او داسې ناصر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول او ایمار بیا 1 لوبغاړی وسوځوي. د 149 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره یا د هدف ترلاسه کوي. په 3 ویکټو امریکا 19 کلنې لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې په ګټه ناصر خان 29 منډې جوړ کړلې، رحمان الله زرمتي بیا 27 ناسوځېدلې منډې جوړ کړلې چې د لوبې غوره لوبغاړی رحمان الله زرمتی وټاکل شو. د یادونې وړ چې د افغانستان لوبډله د مختګ څخه پاتې شوې ده. په نړیوال جنګ کې خپلې ټولې لوبې بایلولې. د امریکا سره د 14 مقام لپاره خپله لوبه ترسره کړله چې په نړیوال جنګ کې 14 مقام کې ځای لري. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه وي فالو کړی نو حتما موږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.